سترګې خوښېږي د چاتورې د کلي وړکې هوی مزورانګي ادکې مورې د کلي وړکې د کوچني اختر چکر د خپل فامیل سره روان یو طرف د سلو آسی پاس های روډ باندې روان یو های روډ به درته تک شنه ماشاءالله ماشاءالله زړه پکې خوشحاله چې تاسو وګورئ ملګرو څومره ښایسته اوهو اکسیډنټ هم شوی دی ښه غټ اکسیډنټ شوی دی لکه چې او ټرافیک هم شو مخته ټرافیک جام شو نو اوس به لږ ناوخته هم شي خو دغه شنه تاسو وګورئ څومره ښه شنه ښایسته ځای دی او ایرپورټي باندې یو ایرپورټي ورته وایي په طرف د سلو روان یو او زه به کوشش وکړم چې دا سړي ته لاره ورکړم زه به ترې نه لږ رادې خوا شم اکسیډنټ شوی دی ملګرو اکسیډنټ شوی دی ولې ته خو ودرېږه ته ولې ته چیخ چیخ کوې یو دقیقه یو دقیقه بس دغه شان تاسو د شنه وګورئ ملګرو څومره تک شین وطن خدای دې وکړي چې د ما په شپه د افغانستان داسې ښایسته سړکونه داسې ښایسته شنه باغونه وګورم بس یو ارمان مې دی همدا مې دی بس خدای د افغانستان کې امن راولي چې څومره سړی د نور ځایونه ګوري نور وطنونه ګوري ایسا خبره اخر بدنیتي هم وشي چې کاشکې د موږ وطن هم داسې وای لکه دا که څنګه سجاد محمد is very beautiful place isn't it? Yeah. all green nice ورونو تاسو ګورئ چې دا باران دی ټوله شپه ورځ باران شوی دی خو ماشاءالله خلاص سړک دی صافه سوتره نه چکړې شته نه پکې خټې شته بس صرف که دومره باران په افغانستان کې وشي نو خو خدای شته چې ډېر هغه به کورونه به یوسي پټي به یوسي خواړونه به راوځي نو بس د خدای پاک دې په موږ ورحمېږي څومره شنه شنه تاسو وګورئ څومره ښایسته چې د انسان زړه پکې خوشحاله شي چې زه به صحیح راغلی وم او که غلط به راغلی وم خو انشاءالله چې صحیح به وي نو دغه د دنهم کنټري پارک او اختر ورځ دی کوچني اختر ورځ ده او کوشش کوو چې خپل بچیان لږ چکر ورکړو دوی هم خوشحاله شي موږ به هم خوشحاله شو ښه دا هغه وړه وړه رنګوړې دي وګورئ څومره ښایسته شنه هر څه شنه هر څه صفایی دی شبنم باران داسې باران دی لکه شبنم سپین کار لیدلی دی سپین پوره شبنم داسې وي لکه د هغه دی تاسې وګورئ ماشاءالله دا غوره وخت دا غوره وخت ورته تاسې وخت دا وګورئ څومره ښایسته تاسې وګورئ دا څومره ښکلی سړک دی وګورئ دا سړي زړه پکې خوشحاله شي الله پاک دې موږ وطن هم داسې جوړ کړي خو دې موږ په ژوندون دې خدای واقعا د انسان چې دی د داسې شنو باغونو سره موږ ته به یو وخت کې وایي چې دا شنه ته چې ګورې د سترګو نظر ورڅخه کېږي خو زه دا سترګو نظر نه د زړه نظر هم ورسره ښایسته کېږي او فکر دې هم ورسره ښایسته کېږي نفرتونه هم کمیږي داسې ځای کې چې ته کله چکر ووهې نو دا بیا مینه محبت زیاتېږي زړه دې خوشحاله وي د خدای پاک جار شم دا نعمتونه دي نو بس چاته یې ورکوي چاته یې نه ورکوي په موږ افغانستان باندې دا نعمت نیول شوی دی هغه موږ پوهېږو چې ولې نیول شوی دی افغانستان کې وینه ډېره تویېږي چې کله دا وینې تویول بند شي انشاءالله په موږ به انشاءالله په افغانستان به خدای پاک رحمېږي بس الله دې په ټولو افغانانو باندې ورحمېږي او دا وګورئ تاسو د ګلان ورته وښیه دا ګلان وګورئ چې دا ګلان زوم یې که داسې ګلان زوم که چې دا څومره ښایسته دا خدایي ګلان دي دا چا کرلی نه دي ملګرو دا خدایي ګلان دي دا څومره ښایسته دا غاړه ورته وښیه دا وګوره دا ګلان داسې خوشبویي خدایي خوشبو لري دا منطقه وګوره څومره ښایسته نو بس خدای دې وکړي چې افغانستان دغه شانې جوړ شي نو موږ به هم انشاءالله دومره ریکارډ به ورته دا مو صرف ملګرو د ستاسو لپاره په دې کوشش اختر ورځ ده 14
د 5مې میاشتې 2021 د کورونا خلاصېدنه ده انشاءالله کورونا نوره خلاصېږي او الله پاک دې د داسې وبا نه موږ تاسې ټول په امن کې وساتي ټول مسلمانان او ملګرو موږ دغه ښایسته ښایسته ځایونه تاسو ته وښته چې موږ ایرپورټ باندې سلو ته روان وو چکر ته سجاد محمد او امیر هم سره دي امیر خو یو خوی لري چې څنګه موټر ته واچوي وده شي او تر څو چې خپل ځای ته نه ورسېدلی نو موږ ویډیو هم دلته کیدای شي بنده کړو د نن د موږ د یوټیوب ویډیو د ښایسته ښایسته ځایونه تاسو ته وښودل که بیا پاینده که کوم چېرته موږ ښایسته ځایونه نور ولید ښایسته خو ټول دي بیا کیدای شي بل کلیپ هم وکړو بیا به ویډیو هم دلته نه خلاصېږي خو که ویډیو هم دلته ختمه کړه تاسو والا دا وګورئ د ونو سیستم ته ملګرو تاسې وګورئ چې یو طرف نه مرې غربنې راغلي د بل طرف نه د سړک په منځ کې دی تاسې وګورئ څومره ښکلي ویو ده د ویو دی تاسو وګورئ د خدای پاک د نعمتونو نه قربان دا د خدای پاک نعمتونه دي نو دا ټول وګورئ بس دا هغه کې بعضې ونې دي وروڼو کیدای شي دا هغه بعضې ونې به کم از کم که خدای مې غلط نه کړي یاره د 40 کلو ونې به هم دلته موجودې وي د بعضې ونې 40-50 کلو ونې به هم پکې موجودې وي بعضې خو د اوس سرویس کېږي هر وخت دوی تازه کوي دوی نه شخونه کټ کوي ښایسته کوي خو دا وګوره څومره ښکلې ویو ده او دغه همدرد ستاسو ټلیفون راکړی و دا مې په کته که بخښنه غواړم همدرد ستاسو دغه ګوره ښایستوالی مو درته وښودو داسې چې وګورئ هر طرف ته چې وګورئ دا یو ښایستوالی لري دا کافسل هیل فارم دی تاسو وګورئ د سړک سپیډ چې دی مرګلو 50 دی خو ټرافیک ډیر دی خلک چکر ته راوتلي دي ښکلې ورځ ده اختر دی بس موږ هم داسې د چا خبره وی هر چاته خپل وطن کشمیر دی پوه شوې موږ د مجبورۍ نه موږ ته بس دغه ځای کشمیر دی ځکه چې ښه ښایسته ونې ښکلي سړکونه ښکلي ویو لري بس خدای دې موږ تاسو په افغانستان باندې غیبانه ورحمې کړي ښه الله پاک دې ورحمې کړي چې افغانستان جوړ شي د ښه ځای موږ ویډیو هم دلته نن هم دومره بس ده وروڼو که کوم ښایسته کلیپ راغله موږ به بیا تاسو ته هغه هم ښیو فعلا موږ هم دلته خداحافظي غواړو که څنګه سجاد محمد دومره ویډیو بس ده که نه ښه Okay, we love you guys all. Bye.